رحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جماعت تاسو ګورئ چې فورش ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د MT4 MT5 چې دواړه یو کمپنی یو ورژن دی دوه ورژن دي مطلب یو جوړ دی او یو ورژن دی چې دواړه یو کار کوي کوم خاص بدلون پکې نشته صرف MT4 چې دی جوړ ورژن دی MT5 نه ورژن دی او دواړه په دې خاطر اوس هم کار کوي ځکه چې اکثریت کمپنیان چې دی هغه MT4 کې MT4 کې رجسټر دي پخوانی هغه اوس MT5 ته چې اوړي نو هغه باندې مصرف راځي مشکلات دي مخکې نو هغې د خاطر هغه MT4 کې کار کوي نو ځکه MT4 هم شته او نوې کمپنیانې ټولې په MT5 کې کار کوي نو MT4 MT5 نور خاص تفاوت هم نه لري بعضې نوي فیوچرې چې په MT5 کې اضافه شوي دي نور د څه شیان نشته دی نو چې اضافه شوي نو موږ MT5 ټوټوریل شروع کړو د موبایل کې چې موږ بعضې سبسکرایبرز بعضې سټوډنټانو موږ ته ویلي وو چې موږ کمپیوټر سیستم کې زما خاص ټریډ نه کوو په موبایل کې کوو نو د موبایل طریقه موږ ته وښایه نو راځي چې موبایل شروع کوم ګوره اول MT5 څنګه شکل دی MT5 دلته سرچ کې اول به پلی سټور ته راشئ پلی سټور کې به وګورئ پلی سټور کې به سرچ پوینټ ته ورشئ سرچ پوینټ کې به ولیکئ ساده سره به ولیکئ MT5 صحیح ده MT5 به ولیکئ MT5 به ولیکئ MT5 دی ولیکلو ډایرکټ به سرچ کې میټا ټریډر 5 نوم دی میټا ټریډر صحیح شو دا نوم دی او MT5 هم ورته ویلی شي نو دا چې سرچ کوي تاسو ته مخکې ته راواوړي MT5 به راشي صحیح شو MT5 به چې راشي نو ما ته ډاونلوډ کړی دی دلته نیټ راسره سلو دی چې تاسو ویډیو اوږدېږي ته یې ډاونلوډ کړی دغه شکل به راشي چې دلته تاسو کوم ګورئ دلته به تاسو زه پکچر کې مخیم دا دی میټا ټریډر 5 صحیح شو دغه تاسو ګورئ دا دې خواته دا تاسو ګورئ دا یو دی صحیح ده ښه راځئ چې کلاو کو دننه ګوره دا اولنی تاسو پکچر چې ګورئ د کورس یې لیکلی کورس دا لاندې ګورئ دا کورس دلته لیکلی دی دلته کورس دی لیکلی دا کورس نو دلته دا کورس لیکلی دا دې ځای کې چې دی په دې صفحه کې دی کې پیرس دې ته وایي پیرس چې دلته صحیح شو کوم شیانو کې چې موږ سودا کوو هغه دې ته وایي چارټ کې څنګه چارټ دی دې ته وایي ټریډز دی کې تاسو اکویټي پیسې ستا سره دا زیرو ته مطلب څه ټریډ مې لاس کړی پروفیټ دې کړی ټول په دې هیسټري کې ښیي دا هیسټري ده صحیح شو راځئ چې اول وګورو چې پیر اکاونټ چې کولاوئ اکاونټ څنګه کولاوئ اکاونټ چې دی دلته به لاندې کلیک کوئ دا کلاینټ ګوره دا درې خانې ګورئ دا کلیک کې دلته به کلاینټ کې کلیک کې دا اکاونټ صحیح شو پلس علامه به کلیک کې دا پلس چې کلیک کې خپل بروکر چې دی یو نوم به ولیکئ اکاونټ به ډایرکټ کولاو کړئ هغه ایزي دی څه هغه نه لري ځکه بیا هم څه مشکل ماته وه موږ به کمنټ کې پوښتنه وکړو انشاءالله موږ به هغه مشکل هم حل کړو صحیح شو دلته پیرس که دلته کمې تاسو غواړئ چې اضافه شي دلته به تاسو راشئ دی پلس علامه چې واره پلس کې ول تاسو هر یو دلته GBP مطلب GBP یا XAU ګورو XAU ګولډ ته وایي صحیح شو XAU په USD باندې دا لکه چې د صف دی په یورو به وګورو زه XAU په یورو باندې XAU USD شته دا د مخکې نه هلته رانه چې کوم دلته هغه نه راځي سکن سرچ کې صحیح شو او دا د XAU یورو راغی صحیح شو نو همدغه شی تاسو ایډ کولی شئ او چې وایي چې ایسته یې کړو نو داسې بس کلیک کوئ ډیلیټ ووایئ کلیک کوئ او ډیلیټ بس دا به وګوره دې نه هغه GBP XAU یورو ختم شو صحیح شو دلته چارټ شو چارټ کې تاسو انالایز کوئ چې انالایز کې پلس علامه باندې تاسو کولی شئ دلته خپله ویډیو معلومه کوئ په دې کې علامه تاسو کولی شئ انډیکیټرز اضافه کوئ انډیکیټرز په روانه ویډیو باندې کوئ چې انډیکیټرز دې کې تاسو لنډ پیرس راکولوی شئ چارټ دې ځای کې چې دی تاسو بله وینډوز راکولوی شئ د چارټ او دې ځای کې تاسو کولی شئ په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې شی وکړئ اډر وکړئ دلته اوس دا مارکیټ بند دی دغه یو کې کار کېږي نو د چارټ به راکولاو کړو او د اډر به کلیک کړو دا دی اډر کلیک کوو خو اډر کار نه کوي دا مارکیټ هم کار به نه کوي داسې بس مارکیټ کولاو دی خو سودا به کې نه کېږي ځکه چې نن د شنبې ورځ ده شنبه او یکشنبه مارکیټ کلوز دی صحیح ده دا د ټریډ ځای دی دلته موږ سره بیلنس دی اکویټي ده فری مارجن دی او مارجن دی دلته نور هم بعضې بروکرو کې دلته خپل ټوټل صحیح شو نو دلته مکمل د مارجن د اصل بیلنس چې دی بیلنس اتاچ کوم پیسې اچولي هغه ته بیلنس وایي او
اکویټي چې دا اکویټي چې کوم پیسې مطلب تا سودا کې دلته بندي کړي او کم پیسې تا سره بس پاتې کیږي دا سوداګانې بندي کړي نو اصل پیسې اکویټي کې ښیي بیلنس هغه پیسې دي چې تا اچولي پکې دي صحیح شو او د ټریډ میچ چې ته وکړې ګټه او تاوان وکړې نو هغې نه بعد چې پیسې پاتې کېږي هغه اکویټي کې معلومېږي صحیح شو په دې معنی خو به انشاءالله پوه شي نه پوه بیا هم دې باندې به تفصیلي غږېږو ما تېر ویډیوګانو کې هم زه غږېدلی یم په دې ښه زه غواړم په دې کې سودا وکړم زه به یو بای مسخت ولګوم که ولګېږي که ولګېږي زه به تاسو سره به ټریډ وښیم چې دا ټریډ چېرته ځي صحیح شو نو که وشي خو ښه دی او که نه کېږي نو ایسته به کړو چې دا وشو دا ټریډ وشو ټریډ چل خو مې یاد کړئ که نه دا چې کلیک کوئ بای او سیل دی دلته ټي پي او سټاپ لاس تاسو ورکولی شئ صحیح شو دا دی او که بیا ټریډ نه بعد ټي پي او سټاپ لاس ورکوئ دا موډیفای آپشن ګورئ موډیفای آپشن کې به ټي پي سټاپ لاس دلته تاسو ایډ کولی شئ ټي پي او سټاپ لاس خو به انشاءالله پیژنئ زه غواړم دا ټریډ کلوز کړم ټریډ کلوز دا کلوز به وهو کلوز کې به لاندې ګورو کلوز ویت لاس مطلب تاوان کې لاس او که پروفیټ یې پروفیټ لیکي نو دلته اوس دا ټریډ وخت نیسي دا به کلوزېږي بیا به هسټري کې ګورو انشاءالله نن ویډیو به همدومره کوو ځکه چې ویډیو ډېره اوږده نه شي بیا تاسو هم زړه تنګېږي نو دې خاطره دلته هسټري ته راشو هسټري کې به وګورو ټریډ لا نه دی کلوز نو دا ټریډ به بیا یو ټریډ کلوز ټریډ نو کلوز به کړو ته نه سره نیټ لږ سلو دی نو لوډ کوي صحیح شو لوډ کوي انشاءالله دا به کلوز شي او هغې نه بعد به دا چېرته ځي هسټري ته به ځي نو دلته به څو منټه څو سیکنډه ورته صبر وکړو که کلوز نه شي خو مطلب دا چې دا که کلوز شي پروفیټ کړي که لاس کړي دا ټریډ که کلوز شي نو تاسو ته چېرته ښیي دلته یې ښیي صحیح شو بیا په دې هغه دی ښکاره یې کوي صحیح شو دا دی کار وشو صحیح شو دغه دی تاسو مطلب دلته اوس وګوره موږ سره شی نشته ټریډ نشته دلته راغی هسټري ته مطلب دا ټریډ موږ په 0.002 یعنې 2 سنټو کې موږ دا ټریډ کلوز کړي ښه همدا شانتې دلته که تاسو وایئ چې لاټ سایز په ټریډ وخت کې څنګه ورکړو لاټ سایز هم دا دی دلته وګورئ دا لاټ سایز دی ښه دی که تاسو لاټ سایز ورکوئ ما سټنډرډ ډومین یې واکم چې ما ته ویلو ښه دې ځای کې تاسو کولی شئ خپله هسټري هر څومره تاریخ په حساب وګورئ دې ځای کې تاسو کولی شئ چې هغه پروفیټ او لاس مخکې او شاته کوئ او دې ځای کې خپل د کم کرنسي تاسو ډېر ټریډ کړي دلته تاسو موږ یو ټریډ کړی په دې کې دلته مطلب که تاسو ډېر ټریډ کړي نو تاسو ته به دلته ډېرې کرنسیان راکولاویږي دا صفحه مطلب که ډکه وي که نه ډېر ټریډ تا کړي نو هر یو به تاسو ته فلټر کوي صحیح شو او دا خو میسج دی ساده دی که دې کمپنۍ نه داسې سیټ اپ دی میسج یې کوي صحیح شو نور خو چې پکې نشته دا ایمیل دی دې کې ستاسو کار نشته بس مهم همدا دی چې په دې پیرز کې ټریډ کېږي ایډ کېږي څنګه او دا مې ورته وویلې انشاءالله په دې ویډیو به شي چې بیا هم نه یې پوهېږم کمنټ کې ولیکئ چې بیا بلې ویډیو کې لا تفصیلي وغږېږو صحیح ده تر بلې ویډیو به پاک کړم سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته